د سپینزر اماراتي شرکت لخوا یوه بله ستره پروژه عملي کیږي. کندوز ولایت کې د بیا رغونې د پراخو هڅو په دوام تازه د ید ولایت په مرکز کې پر 150 جربه ځمکه د یو لوی سوداګریز او استوګنیز کمپلیکس د جوړولو طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي کمیسیون لخوا منظور شوه. له دې سره هم مهاله د کندوز د سپینزر اماراتي شرکت مطبوعاتي مسؤل وایي په دغه پروژه 45 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې ډیر ژر به یې عملي چارې پیل شي. طرح شهرک تجارتی و رهایشی شرکت اماراتی سپینزر قندوز در مرحله اول تصویب جلسه مقام ولایت با خود داره و بعدش این پیشنهاد شد به هیئت مدیره و هیئت مدیره همچنان را مورد تایید قرار دادن و بعد از او بازی به کمیته نظار معرفی شد. کمیته نظار هم همچنان روز گذشته الحمدلله این طرح تصویب کردن و ناگفتن امانه که شورای اقتصادی امارت اسلامی افغانستان همچنان طرحهای شهرک تجارتی و رهایشی سپینزر و همچنان طرح عملی سازی قلعه مامایی یا کوکچه را براتان بگویم که کانال کوکچه را این مورد ارزیابی و مورد تایید قرار داده بودند. ورته مهال د کندوز ولایت اوسیدونکو د سپینزر اماراتي شرکت د دغه پروژې له منظورۍ هرکلی کوي او یا د پروژه د ښاري پرمختګ پر لور یو مهم ګام بلي. دغه اوسیدونکي وایي د نوموړې پروژې په پلي کېدو سره به د کندوز ښار بڼه بدله شي او یاد ولایت کې د استوګنیزو ودانیو جوړېدل کولی شي د کورونو د بیو په کمولو کې مهم رول ولوبوي. همواره مردم کندوز از پروژه های سپینزر استقبال کرده، تشویق کرده، تقدیرشان کرده و مورد حمایتشان قرار داده. خوشحال شدیم که یکی از بزرگترین پروژه های دیگر که به هزینه 45 میلیارد افغانی یک شهرک معیاری که هم تجارتی و رهایشی است در کندوز بودجهش منظور میشه و آرزوی از این داریم که به زودترین فرصت این پروژه کارهای عملیش آغاز شود. ما خیلی خوشحال هستیم که در همچین یک پروژه بزرگ کار میکنیم و ما قبلا در ایران کار میکردیم و خیلی سختی و زاری و بدبختی زیادی بوده و فعلا در این پروژه کار میکنیم. تعداد خیلی است و خوشحال هستیم که خدمت در وطن خود میکنیم. دا په داسې حال کې ده چې دمګړۍ د شمال ختیځ زون په کچه د سپینزر اماراتي شرکت له لوري د شاوخوا 10 میلیارد افغانیو په ارزښت بېلابېلې پرمختیایي پروژې تر کار لاندې دي چې زرګونه کسانو ته پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده.